هغه چا رښتیا ویلي وو د 100 کاله ژوند پر ځای یوه ورځ داسې ژوند وکړه چې سلګونه کلونه د خلک په یاد وساتي. خو دلته شو چې هغه یو زورواکي کور و، زورواکي د کوره مکمل دا نقشه بنده وه. دا 15 کاله دومره تغیرات راغلي، دا 20 کاله کې دومره تغیرات نه و راغلي. مامور زور په نه رسېدی او عسکر زور په نه رسېدی، عسکر به ورغی هلته بس وبه یې مواقع بېعزته به یې هم که. په اوس وخت کې د کابل ښاروالۍ پروژې څنګه دي ستا په نظر؟ په هغه وخت کې ولې نه کېدل دا کارونه؟ دومره ډالر را روان وار سړی دي هوایي پلونه جوړېږي، خوشحاله سو موږ هم، سړکونه غټېږي، بیروبار کمیږي. هر سړي د خپل جیب لپاره کار کوو، د غریب لپاره کار نه کوو، د وطن لپاره کار نه کوو. ډېر رابندي له امله ټکر هم کېږي، بیا ټکر وشي جنجال هم سره د خلکو. پخوا پروژې موجودې وې، دغه نقشې موجودې وې، خو چا عملي کولی نه نو. په 1409 هجري شمسي کال کې د نادر خان له لوري د دغه منار نجات د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل شوه او لامل یې هم د افغان ولس د ازادۍ، خپلواکۍ او د ویاړ او وقار سمبول. له هغې تر اوسه 96 کاله تېرېږي. په دې 96 کلونو کې د افغانستان په داخل کې ډېر زیات لوی او ستر تغییرات رامنځته شوي. مختلفې واکمنۍ دلته رامنځته شوي، ډېری حکومتونه په مختلفو شکلونو او اشکالو باندې رامنځته شوي او په وروستیو کې د جمهوریت تر نامه لاندې 20 کاله دلته حکومت ترسره شو. خو په اوس وخت کې د امارت په راتګ سره تقریبا چې 4 کاله یې کېږي ډېر ستر تغییرات رامنځته شوي. کله چې هم موږ هغه کلونه له اوس سره پرتله کوو، ډېر ستر تغییرات موجود دي. په ډېرو کمو کلونو کې د لسګونو کلونو مزل طی شوی دی. په اوس وخت کې د کابل ښاروالۍ له لوري ټاکل شوې ده چې دلته یوه ستره او عظیمه پروژه تطبیق شي او دغه لړۍ چې څو کاله وړاندې شروع شوې وه لا هم ادامه لري. په منار نجات کې که وګورو، دلته په دې سیمه کې د افغان ولس حماسه تر سترګو کېږي او ښاروالي هم کوشش دار کوي چې دغه ویاړ تر اخره پورې وساتي. دلته 2 ستر هوایي پلونه په نظر کې نیول شوي دي چې په همدې نوم به دلته موجود وي او زموږ هیوادوالو ته به دلته د تګ راتګ لپاره اسانتیاوې د دې پلونو په جوړېدلو سره رامنځته کېږي. موږ دې سیمې ته په دې خاطر راغلو چې دغه سیمه ډېره زیاته تاریخي مخینه لري او غواړو د دې سیمې د اوسیدونکو سره او د دې ورونو سره چې په شاوخوا سیمو کې اوسېږي د دې سرک همدا ډول د دې پروژې او همدا شان د دې منار په تړاو خبرې اترې وکړو. ورځو خپرونه پیلوو. درنو لیدونکو، بیا هم ستړي مه شئ. که وګورو دې سیمې ته، په دې سیمه کې زموږ د هیواد له ګوټ ګوټ نه هیوادوال راځي، ځینې کاروبار لري، ځینې په زده کړو باندې بوخت دي او ځینې هم که وګورئ ټکسي وهني کوي او ځینې په نورو مصروفیاتونو باندې بوخت دي. له ما سره یو 2 ورونه ولاړ دي، له دوی سره به زه غږېږم چې دوی څه مصروفیت لري او په اوس وخت کې چې په دې سیمه کې دغه د هوایي پلونو پروژه عملي کېږي، په دې تړاو باندې د دوی څه نظر دی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ. جوړې بخیر جوړې بخیر ستړی مه شئ. ته بخیر ساده خدا جوړې ساده قراري ده خیر هستئ؟ ښه یې وروره. شکر. تاسو څنګه یاست؟ مننه، الله دې آباد. ستاسې نوم؟ عبدالباسط. عبدالباسط د کوم ولایت یې؟ زه د لوګر ولایت. دلته څنګه راغلی؟ دلته زه فارماسیست یم، ابوبکر عثمان دواخانې کې. ډېر ښه ډېر ښه. څومره وخت کېږي دلته مصروفه یې؟ دلته خو تقریبا 8 کاله کېږي. 8 کاله. 8 کاله کېږي. ډېر عمر ووته نو؟
و ډېر عمر کاله خو کم عمر نه ډېر عمر وته خو څوک پې پوهېږي نه نو بس سترګو په راب ډېر غټ عمر ده و بلکل بلکل اته کاله کې ته څنګه قاري صاحب تا څومره وخت کېږي څه مصروفیت ته زمونږ هم دغه دواخانې مصروفیت ده کا تم دواخانه کې او بل دواخانه کې څنګه دي خدمات هم څنګه دي والله ښه دي شکر ده اوس فعلا ډېر ګزاره کوي خلک درنه ډېر شکایتونه کوي خپل افغانستان کې کمپنیانې جوړې کړي دي انشاءالله ترقي پر مخ روان یاستو ان شاء الله کو ګورو دغه د صنعت په برخه کې ان شاء الله چې ډېر کارونه روان دي کارونه روان دي ان شاء الله دواسازي شرکتونه ورځ په ورځ کې کېږي که دلته وګورو اوس وخت کې نو دغلته هم دغه د چې د پروژې دغه غټې پروژې روانې دي هوایي پلونه جوړېږي خوشحاله یاستو مونږ هم سړکونه غټېږي بیروبار کمیږي او افغانستان رونق کوي ان شاء الله ان شاء الله څومره تغییر به رامنځته شي ستا په نظر باندې چې دوه هوایي پلونه دلته ډېر غټ تغییر راځي هم اقتصاد بخش کې غټ تغییر راځي هم خلکو ته سهولتونه را ایجادېږي هغه هم شغلي کارونه ډېرېږي دې سره خلک شرکتونه کسان پکارېږي دا هم خلک پکارېږي کارونه ستا په نظر باندې تقریبا 4 کاله کېږي چې امارت اسلامي واکمن شه دا 5م کال دی او که هغه نور نظامونو ته وګورو د داود خان نه راوروسته داخلي جګړې او هغې نه وروسته بیا موقتي حکومتونه او له هغې نه وروسته ډېر جنجالونه او بیا جمهوریت رامنځته کېدل او تقریبا 40 هېوادونه افغانستان ته راتلل او 20 کاله واکمني د هغې په پرتله باندې په دې 4 کاله کې څومره تغییر رامنځته شوی ولا ډېر غټ تغییر رامنځته سوی ساخت و ساز بخش کې صنعت بخش کې ډېر غټ تغییر رامنځته سوی داسې تغییر رامنځته سوی چې دا 15 کاله دومره تغییرات راغلي دا 20 کاله کې دومره تغییرات نه و راغلي ساختماني بخشو کې صنعت بخش کې دوا بخش کې شرکتو بخش کې ډېر غټ تغییر رامنځته سوی علت یې په څه کې بولئ په تیر کې هم مونږ امکانات ډېر درلودل امکانات درلودل خو کار نه کېده اوس انشاءالله کار روان ده ښاروالي هم که په مخ ته روان ده که سړکونه جوړېږي موږ خوشحاله یاستو تاسو ستا په نظر باندې په راتلونکي 2 کالو کې انشاءالله چې دغسې مونږ روان یو کابل په کوم ځای کې ته ګورې انشاءالله د ښاروال خبره چې لندن به تیر جوړېږي هماغه خبره به رښتیا وي چې همداسې روان یي انشاءالله یو ورځ به هغې مرحلې ته رسېږو انشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسې الله مو بال خوشحاله اوسې مونږ هم تاسو نه تاسې نه هم ډېره مننه خوشحاله اوسې ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو زموږ هغه ورونه چې دلته په طبي برخه کې مصروف دي او کار کوي او هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي دلته د کلونو راهیسې په همدې سیمه کې اوسېږي او هغه څه چې دوی زده کړي د هغې له طریقه غواړي چې هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي او د دوی نظرونه چې کله موږ هم راخلو دا نو هغه خلک دي چې هر څه یې په خپلو سترګو باندې لیدلي دي او اوس هم چې کوم څه روان دي د پراختیایي پروژې دي د صنعت برخه ده هغې په تړاو باندې هم د دوی نظرونه تاسې واورېدل واقعیت هم په اوس وخت کې ډېر ستر تغییرات رامنځته شوي دي او انشاءالله چې دغه ځای چې موږ پکې ولاړ یو په څو راتلونکو میاشتو کې به د یوې سترې پروژې شاهده وي انشاءالله دغه پروژه به په همدې ځای کې عمله کېږي تاسې د دې سیمې یو څو انځورونه ګورئ بېرته راګرځو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ لکه څنګه چې ګورئ موږ د منار نجات په همدې تاریخي سیمه کې ولاړ یو او په کوم سرک کې زه ولاړ یم دا نو د کارتنو پر لور باندې غځېدلی دی او که وګورئ شاوخوا ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده دلته د ترافیکي ګڼې ګوڼې له درکه دومره بیروبار موجود دی چې ډېری هیوادوال ساعتونه انتظار باسي تر څو پورې وکولی شي چې د خپل هدف پر لور باندې روان شي او چې ګورئ شاوخوا زموږ ډېری هیوادوال خپل کوچني کاروبارونه هم کوي زما سره په څنګ کې یو ورور ولاړ دی له ده سره به یو څو خبرې کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی خیرات کراري خدا شکر ستاسې نوم موږ نوم رحمان الله ده رحمان الله کابل کې اوسېږي کورونه هم دلته دي کورونه هم دلته نشته خو فعلا کابل کې یو مسافر یې راغلی کاروبار څه شی کوي کاروبار میوه خرڅو دا وچه میوه ده وچه میوه خرڅوي څومره وخت کېږي چې دلته دا کار کوي تقریبا دلته مې دا 10 کال کېږي چې دغه چړای کې ولاړ 10 کاله 10 کاله ډېر عمر ده نو دا ټول عمر دلته وړکای ماشوم هم سره راغلی یم بس دلته ولاړ د چړای کې ګرځي د دې څلور لارې یا منار نجات چې دی د دې په اړه که راته ووایي په هغه وخت کې چې تاسې راغلي وئ په څه حال کې وو او اوس چې ګورو ډېری د تخریب کارونه هم شوي دي او ډېری کارونه شوي دي تقریبا چې
د هوایي پلو جوړېدو هغه پروژه هم انشاءالله چې دلته عملي کېږي تاسې به خبر هم یاستئ ورته خبرېږو دلته دا چرای شوه مخکې هم دا اوس پیلنه هم ډېر سخت بیروبار هم لري او ډېر راباندې له امله ټکر هم کېږي بیا ټکر وشي جنجال هم سره د خلکو څو سره خلاصېږي اوس انشاءالله دا پروژه چې عملي شوې ده او کار خو پیلن شروع کېږي که خیر او که تاسو وګورئ شاوخوا دغه تخریب هم روان ده دغه لاره هم ازاده کړه پاش ټنګلوګر لاره هم را ازاده کړه دې ته به خلکو ته ډېره ازاده وسایي جوړه شي دا به ډېر ښه کار وشي انشاءالله اوس خو یو څه تخریب شوی دی او هغه مخروبه مواد چې دي خاورې دي او هغه کانکریټ چې دی له دې ځای څخه یو څه انتقال شوی هم دی اوس هم کوم ذره تغییر راغلی د تیر په پرتله باندې مثلا تاسو ویل چې 10 کاله هغه اوله کې چې تاسو راغلي تقریبا 10 کاله مخکې هغه وخت کې څنګه اوس څنګه دی نو هغه وخت کې ډېره لاره بنده وله تاسو پام کړی دغه مارکیټ سوزیان په دغه پایې سره وله بیا هغه تخریب کړی د هغه لاره هم ړنګه کړه او دا لاره هم ازاده کړه اوس هم ډېر مخته انشاءالله کار کې راغلی ده لاره ازاده شوې ده ډېره خلکو ته اسانتیا راغلې ده پکې که چېرته له خیره سره دغه پل جوړیږي او دغه پروژه چې اوس عملي کېږي 2 پلونه دي هوایي پلونه دي چې دلته عملي کېږي څومره تغییر به راولي نور هم لکه اوس خو یو څه تغییرات راغلي خو په هغه اندازه نه دي که چېرته پل جوړیږي څومره تغییر به راشي نو پل چې جوړ شي انشاءالله ډېر غټ تغییر به راشي ځکه چې یو خو به لاره ازاده شي بلکې اوس تاسو ووینئ دا موټر په ټول په ځمکه باندې روان دي چې بیروبار زیات شي یو له بل سره لاره بندېږي که پل هوایي جوړ شي دا به د پل په سر باندې نیمای لارې لاندې دي او نیمای به د پل په سر باندې تېر شي دا به ډېره لاره اسانه کړي انشاءالله تقریبا اوس دا داسې یو ډېره مهمه چارهیي هم ده کارتنو پلو همداسې د حاجي محمود خان پلو او دې خوا که جنوب طرف ته وګورو نو پکتیا ولایت او دغه جنوبي ولایتونه کوم چې زموږ دي نو دې ته موټر ځي راځي ډېره زیاته ګڼه ګوڼه ده په دې چارهیي کې چې 2 هوایي پلونه جوړېږي د هغې له درکه د ښایست مثلا دا سیمه څومره ښایسته کېږي څومره تغییر ورسره رامنځته کېږي همدا شان تاسو چې کاروبار کوئ اوس دلته واړه واړه کاروبارونه مثلا چا کراچۍ درولې ده څوک دلته یوه غرفه لري دغه د موقت خرڅوي او تاسو ته به کوم سهولت رامنځته شي او که نه ولې نه انشاءالله ډېر سهولت به رامنځته شي ځکه موږ دا بیروبار کې تنګېږو شاته څه مخته څه ټکر یې اکثره وخت داسې وخت راځي دا پام وکړې موټر کراچۍ هم راوګلي یو شی بل شی ټکر باسکل وږي په غلط لاس سره روان شي بیروبار زیات شي نو دا پل که رامنځته شي جوړ شي انشاءالله دې سره به ډېر سهولت موږ ته هم راشي ځکه جای به ازاد شي ښکلا به شي بل چاپېریال ساتنه به وشي دا خاورې دا دوړې به ورکې شي په اوس وخت کې د کابل ښاروالۍ پروژې څنګه دي ستا په نظر انشاءالله ښې دي ټایټې دي ښه کار یې روان کړی ده تغییر به رامنځته شي ډېر تغییر انشاءالله ورشي هر ځای لاړ شي که بازار ته لاړ شي که په دا سړک باندې ګرځي هر شی ماشاءالله ښه کار روان ده مثلا مخکې لوی نالۍ چې ولې هغه یې ړنګې کړې اوس نوې نالۍ جوړې کړې دي اوبه لپاره مخکې به دلته دا اوبه ډنډ وړالې وې دغه یخ خواته د پمپ طرف ته پمپ یې اوس ړنګ اوس نورې نالۍ جوړې کړې دي نو هغو سره به هم دا مردار بوی او دا بیکارې اوبه دا به ټول مځکې لاندې شي اوس انشاءالله ډېر چاپېریال ساتنه ډېر زیاته مننه خوشحاله الله دې اباد لره ډېره مننه خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو دا نو زموږ هغه ورونه دي چې دلته خپل ځان لپاره کوچني کوچني کاروبارونه شروع کړي دي او د خپل ژوند دغه چارې پر مخ باندې وړي تاسې وګورئ دلته ټکسي وانان هم خپل کارونه کوي ټکسي وانان دي کراچۍ وانان دي همداشان غرفې کې وګورئ همداشان لاسي پلورونکي هم دلته ډېر زیات دي دوی هم دلته موجود دي همداشان هغه ورونه چې مسافر دي دلته راغلي دي او بیرته غواړي چې خپلو ولایتونو ته ستانه شي هغوی هم دلته دي یو ډېر زیاته ګڼه دلته زیات موجوده ده او انشاءالله چې دغه پروژه عملي شي نو امید دا ده چې دغه سهولتونه به دلته رامنځته شي دلته یو څو ورونه نور هم ولاړ دي دغه ورور سره به هم زه یو څو خبرې وکړم السلام علیکم ورور ستړی مه شې په خیر یې صحت دې ښه خیرته خیر شکر الحمدلله ژوند په خیر دی الحمدلله الله نه راضي الله دې اباد لره ستاسې نوم زما نوم اختر ګل څه مصروفیت فکر کومه چې دا الټو ستا ده نو مصروفیت دا دی چې دا ټکسي وان یم ټکسي واني کوو ټکسي واني کې څومره وخت کېږي یاره تقریبا داسې وایي چې دا 14 کاله مې کېږي ټکسي واني کوو نیم عمر مې دې ټکسي وانۍ کې ختم کړ په اوس وخت کې دغه ځای کې چې کوم تغییرات رامنځته شوي دغه تخریب شوی دی او همداشان کومه پروژه چې نوې عملي کېږي څه تغییر به رامنځته شي تاسو ته به څه سهولت راشي ماشاءالله یو خو د وطن آبادي ده وطن سره آبادي راځي بل سهولت ده یو ناڅاپ مریض پیدا شي په دې بیروبار کې راوتی نشي شبخانې ته نشي رسېدی ډېره ستونزه ده موټر دې ډېر سړکونه دي واړه
نو د پلس سره به انشاءالله ډېر آبادي او ډېر ښایسته خلک به سهولت کې راشي نو الله دې وکړي دا پل زموږ وطن نور جوړ شي ان شاء الله خدای مهربانه دی هوایي پل جوړیږي له خیره سره تاسې مخکې داسې پروژې لیدلې وې دلته که نه یاره داسې پروژې موږ اوسه پورې نه وې لیدلې او امارات نه خو خوشحاله یو آبادۍ لپاره وطن لپاره ښایسته کارونه شروع کړي دي او د هر مشکل کې موږ د امارات نه خوشحاله یو په تېرو کلونو کې موږ مختلف نظامونه درلودل ډېرې مالي بودجې راتللې هر څه راتلل خو بیا هم کار نه کېده که اوس وګورو هېڅ شی نشته دی هماغه داخلي خپل بودجې دي هر څه چې دي خو خپل داخلي دي د چا مرسته هم نشته دی دغه دی پروژې روانې ستا په نظر باندې چې په هغه وخت کې ولې نه کېدل دا کارونه دومره ډالر را روان ور سړی هغه وخت کې را روان چې ور سړی د خپل جیب لپاره کار کوو د غریب لپاره کار نه کوو د وطن لپاره کار نه کوو چې شل به راغله پنځه به په وطن ولګول 15 به جیب کې واچولې او د امارت نه دا خوشحاله یو چې که لس ګټ پیدا کړم په وطن یې لګوي او که شل پیدا کړم په وطن یې لګوي یعنی موږ ډېر خوشحاله یو یعنی هوډ د دې شته چې انشاءالله دا وطن جوړ شي آباد شي وطن چې ورځ وځي مخ پر تګ کوي لږ موږ ته معلومات ده موږ ټکسیوالان یو موږ ته ښکاري چې ورځ وځي وطن ترقي کوي ورځ وځي وطن ترقي کوي ته کوم پلان چلی اوس وخت زه داخل کې دغه دا کوم چې تا سره چې ولاړم په دغه چې ما 9 کاله تېر کړي دي په دغه دا مې استادګاه ده دلته زدرېږم یعنی په تېرو 9 کلونو کې چې ته وایې چې 9 کاله دي تقریبا څو کاله د امارت د واکمنېدو کېږي یاره د امارت تقریبا 15 کاله نه دي پوره شوي خو 5 کال روان ده 5 کال روان دی که نه 4 کاله مخکې د جمهوریت په وخت باندې یعنی 4 کاله د هغې راواخله او اوس سره چې یو ځای کې تقریبا 9 کاله کې په هغه 4 کلونو کې چې تا په جمهوریت کې کار کوو دومره څه دي لیدلي وو یاره دومره مخ پر تګ مې نه ولیدلی دومره آبادي مې نه ولیدلې داسې موږ به اوس په دغه لار لاړ شو فکر هم نه یي چې هغې خوا راځو کور رانیږي دا څه خبره ده ولا نقشه راغله دا نقشه څه وخت تطبیق شوه دا ولا پخوانۍ تطبیق شوې ده حیران شو ورته یعنی دا هم رښتیا ده چې پخوا پروژې موجودې وې دغه نقشې موجودې وې خو چا عملي کولې نه نو خو دلته شو چې هغه د یو زورواکي کور و زورواکي د کوره مکمل دا نقشه بنده وه د یو مامور زور په نه رسېد یو عسکر زور په نه رسېد عسکر به ورغی هلته بس و به یې مواقع بې عزته به یې که نن سبا وخت شکر الحمد چې امارت ده چې یو طالب ورشي مجاهد ورشي تنها یو مجاهد ورشي مغه ځای ورته بېکاره کړی ولې وطن خدمت خلک کوي بالکل کله هم چې قانون موجودي او د قانون تطبیق کوونکي کسان وطن ته ژمن وي نو هر څه ممکن دي صحیح خبر اوس ګوره د موږ حکومت به چاته ورسېږي اوس دغلته پلاستیک پروت دی چې زه جګ نه کړم ته جګ نه کړې وطن به چاته ورسېږي خو ما تا پورې ماډه لري چې باید وطن خپل حفاظت خپله وکړو ته نور ملکونو ته راشه سرګټ بې ځایه خطا کړه جرمانه کوي دي بېعزته کوي دي موخي دي ولې دا کار وکړه په نور وطنونو کې بیا دا زموږ وطنوال چې دي هلته چې لاړ شي بیا دا قانون ډېر ښه تطبیق کوي په خپل ځان باندې فکر دې کړی که نه بس دا خاوره مسته ده دې خاورې ته چې راواوړي بس یو د مستي پکې پیدا شي بل خاورې ته چې واوړي بس هر څه تې وباسي کمزوري کړي پوه شي دغه د موږ سره سوارلی کېنو چې غوټه سره ماما دا له غېږې کېده زه خپل کار کوه بل موټر نیسم ته په تورخم واوړه په دې غېږ کې ورته تنبۍ دنبۍ خې ولاکې ورته غږ کوي خو چې موږ د دومره غوټه راکوي دا ډاله کې ځای کې ځای که نه سر ځمه دغه ورونو ته به ستا پیغام څه زما پیغام دغه دی چې باید وطن ته وګوري وطن ته خدمت وکړي ښه اخلاق وکړي ښه سولګي د چاکو نه خوري د مسلمان ونه ځوروي نو وطن به خپله جوړ شي دغه نوي کډوال را روان دي بېچارهګان هغه موږ سره نابلده دي چې موږ یو رقم خبره کوو هغه بل رقم خبره کوي هغه وایي دا څه رقم خلک دي ولې په دې باندې دا موږ خپله ښه نه یو موږ خپله تیز ماغزه لرو چې اینم سکري ماغزه نور کار پرېښی دی وچ شین چای وچ او شین چای هم چې ماغزه کار پرېښی الله دې وکړي چې دا ستونزې حل شي ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو تاسو چې دغه ورور خبرې واورېدل د همدې لارې د همدې سړک او د همدې څلور لارې په تړاو باندې ورځو یو څو انځورونه ګورو بېرته راګرځو بیا هم ستړي مه شئ زه د همدې منار نجات په ساحه کې ولاړ یم شاته زما دقیق همدغه منار نجات دلته آباد شوی دی او هغه تاریخي سیمه ده چې زموږ د هېوادوالو ویاړ ورسره تړلی دی زه دلته له یو دوه ورونو سره ولاړ یم غواړم له دوی سره هم د دغه پروژې په تړاو باندې خبرې وکړم چې همدلته عملي کېږي او انشاءالله چې دلته به ډېر زیات سهولتونه رامنځته شي السلام علیکم ستړی مه شي ورور وعلیکم السلام ستړی مه شي ښه خیرت دی طبیعت ښه دی ډېره مننه ستاسې نوم مبارک ما نوم نور خان
کوم ولایت دی؟ د پکتیا ولایت زازیاري ولسوالۍ. زازیاري ولسوالۍ. ته نو د ډېرې ښایسته سیمې نه راغلی. دې وخت کې نو هوا مالته ډېره خوږه هوا وي. ډېره ښکلې هوا ده، ښکلی سړی چې موږ سره د ښکلي. خوشحاله اوسې. دلته څنګه راغلی یې؟ وله دلته راغلی یم بس کاروبار پسې وګرځو، کابل مو دی، وطن مو دی. بالکل. مخکې هم راغلی وي؟ ولې نه، زندګي م هم دلته دی، ټایم پاسی مو دی. زموږ د دې وطن دا خلک چې دي ډېر قناعت بخشه خلک دي. هر څه چې ورته رسیږي شکر پیدا کوي او قناعت پې لري. والله شکر دی مسلمان یو، بس عقیده لرو. ډېری هغه خلک چې ځینې وخت نیوکې کوي، وایي چې کاروبار نشته دی او هغه نشته. کله چې هم موږ تاسې غوندې ځوانانو سره او دغه هېوادوالو سره چې زه کله په منځ کې درېږم له دوی سره چې کله خبرې کوم نو بیا که کاروبار کوچنی هم وي نو ډېر په افتخار سره په ویاړ سره وایي چې الحمدلله کاروبار روان دی. حقیقت علت یې په څه کې دی؟ یوازې څه فکر کوي چې دغه ځوانان د عقیدوي لحاظه ډېر قوي دي که څنګه؟ دا د مو مسلمانو د خصوصا د افغانیانو عقیده لږه زوروره ده. بالکل بالکل. په اوس وخت کې چې دغلته دا پروژه عملي کېږي د هوایي پل، په دې اړه د څه نظر دی؟ دا خو ښه خبره ده، بیروبار کمیږي، سہولت د خلکو سره، ملکي خلکو ورسره زیاتیږي، ښکلا ورسره زیاتیږي، کابل مو ښکلی کېږي. ماشاءالله دی، شکر دی، کابل مو دی. ستاسې طرف خلک بیا نو په سعودي عربستان کې او په عربي هېوادونو کې ډېر اوسېږي، هغوی به شاید تاسې ته قصې کړي د هغې ځایونو. څه فکر کوې چې موږ به له خیره سره څومره وخت کې د هغوی سیال شو د دغه ډول پروژو په جوړېدو سره انشاءالله؟ والله سیال کېږو، خو زر به سیال شو، خو موږ خپله یو بل نه پرېږدو. که چېرته یو بل خپله پرېږدو دغه اسلامي اماراتو سره موږ په یو ځای په یو لاس ودرېږو نو بیا انشاءالله چې ډېر زر به مخکې لاړ شو. موږ اکثره وایو چې افغانانو پردي وطنونه آباد کړل، خو خپل رانه پاتې دی. خپل رانه پاتې دی. خبره دغه ده چې موږ چېرته یو بل سره یو لاس په لاس ودرېږو نو بل ملک به مو آبادوي. داسې نه چې موږ به بل ملک ته ځو، بل ملک باید موږ ته راشویلي موږ هر څه لرو. موږ په افغانستان کې داسې شی نشته چې موږ لرو نه، موږ ته ټول ملکونه احتیاج دي. نو موږ بل ته ولې احتیاج شو؟ لاړ شو هلته مزدورۍ کوو، خوارۍ کوو، مسافرۍ کوو، د بل متازۍ کوو. که چېرته موږ یو بل سره لاس په لاس شو، یو بل سره تعصب ونه کړو، زبان پرستي ونه کړو، کم پرستي ونه کړو، ټول یو ورونه وګڼو نو په دې پوه شه چې بل ملک به راځي موږ ته به خدمت کوي. انشاءالله انشاءالله. ډېره زیاته مننه، الله دې خوشحال لره. ډېره زیاته مننه، تاسې نه ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړه. دغلته یو بل ورور ولاړ دی، له سره هم یو دوه خبرې کومه. تاسې راشئ دلته زما دې څنګ کې ودرېږئ. څنګه یې ته ښه یې؟ قراري خو ده؟ انشاءالله قراري ده. خوشحاله اوسئ. ستاسې نوم؟ زما نوم حاجي ریحان. اول له ټول نه مخکې تاسې ټولو لیدونکو ته تا سلام وړاندې کوم. ډېره مننه چې د افغانستان لپاره خصوصا دا هم یو خدمت داسې کوي. خوشحاله اوسئ. دا زموږ وجیبه ده. انشاءالله هڅه به مو همدا وي چې هر چېرته چې د افغانستان په آبادۍ کې او په ترقۍ کې یو څو قدم اخلي انشاءالله چې موږ هم وکولی شو چې هغه رسنیز کړو، ټولو هېوادوالو ته ښکاره کړو. تاسې دلته په څه مصروفیت باندې بوخ یاست چې کوئ؟ زه خو خپله مخکې مسافر د سعودي وم او خصوصا دا 14 میاشتې کېږي چې راغلی یم په افغانستان کې. لله الحمد افغانستان د یو ترقۍ او د مخ وړاندې په روان دی انشاءالله. نو اوس خصوصا د رخ کاروبار کې مشغول یاستو، منډۍ کې رخ کاروبار کومه، بل چا سره دکان کې یم، یعنې توزیع کوو. نو الحمدلله د افغانستان مخکې او اوس هغه افغانستان نه ده. او خصوصا کابل ډېره مننه کوو د کابل له ښاروال څخه چې ډېرې ښې او ښایسته پروژې د سړکونو د پولو په مخ روانې کړي دي او تل یې کامیابه غواړو. او خصوصا د افغانستان له خلکو نه خواهش دا لرو چې موږ باید ټول په یو اتفاق او اتحاد، که پښتون ده، که پارسیوان ده، که تاجک ده، که ازبک ده، که هزاره ده، الحمدلله ټول مسلمانان یاستو او یو د افغانستان خلک یاستو. نو انشاءالله په ګډه به دې هېواد ته کار کوو چې دا هېواد آباد سي او د بل چا احتیاج نه وي. ځکه باید چې نور ملکونه انشاءالله د همسایګان موږ ته احتیاج سي. نو انشاءالله چې په ترقي باندې روانه تر اوسه پورې. خو بالکل ډېره مننه، واقعیت هم ډېر ښایسته نظر و. زه چې کله هم ځینې وروڼه چې له هېواد نه بهر تللي دي، مسافري کړې ده او بېرته راګرځي، هغوی نو بیا دا شرایط ښه درک کولی شي، هغوی ته ښه معلومېږي. تاسې څه وخت تللي وئ سعودي ته او څومره وخت کېږي چې راګرځېدلي؟ تاسې ویل 14 میاشتې کېږي راګرځېدلي، څونه وخت مخکې تللي وئ؟ یاره غالبا 2018 کال کې و. هغه وخت چې د مخکینی نظام یعنی جمهوریت په 2018 کال کې تللی و چې
تیر جمهوریت نه داسې خاص څه نه لرو نو الحمدلله اوس یو اسلامي نظام لرو الحمدلله اسلامي قانون لرو اسلامي محکمه لرو نو انشاءالله که چیرته مو همسایګان په قراره پرېږدي په ضرب د 4 کالو کې به انشاءالله چې ډېرو ملکو پسې ځان ورسو انشاءالله څومره تغییرات دې ولیدل د 2018 کال تاسې تللي وئ تاسې به هغه انځور هم په ذهن کې پاتې او اوس چې کله بیرته راوګرځېدلی ولاسې یو انځور خو یو جالبه به زه دا درته وایم چې موږ د موسیو درسوالۍ استو چې بعد له ماښامه موږ نسو کولی چې موسیو ته لاړ شو الحمدلله اوس که د شپې 2 بجې وي 3 وي الحمدلله امن و امان ده له ټولو نه الله نه دا شکر ادا کوو چې امن و امان ده له ټولو نه غټه سرمایه د موږ لپاره همدا ده الحمدلله داسې کس نشته چې څوک جګ سي په چا باندې ظلم وکړي اسلامي نظام لرو الحمدلله نو ټولو نه یوازینی چې ده هغه د موږ لپاره امن ده بالکل ډېره زیاته مننه خوشحاله الله مو باد لره ډېره زیاته مننه درنو لیدونکو تاسې د دغه ورونو نظرونه واورېدل دوی هم په همدې وطن کې رالوی شوي دي او د دې وطن له هر ګوټه خبر دي او د ټولو شرایطو څخه چې په دې وطن کې تیر شوي وو او اوس روان دي ټولې په خپلو سترګو باندې لیدلي او هغه حقایق چې دوی لیدلي دي موږ او تاسو ته یې بیان کړه درنو لیدونکو په دې هیله چې زموږ د نن ورځې خپرونې راټول شوي مطالب ستاسې د پام وړ ګرځېدلي وي تر بلې هغې چې ځان حق ملي ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه